استغفر الله. داسې خبر زموږ مخې ته راغی چې ډیر زیات حیران شو، خفه شو چې په دې مسلمانانو باندې څه شوي دي. یو ورور را پاڅېدلی دی، خپله خور یې ځان سره بوتلی د مولا ته ناست دي او په هغې باندې نکاح تړلې ده. دا واقعه چېرته مخې ته راغلې ده، دا تفصیل به تاسو په دې ویډیو کې وګورئ. درنو دوستانو، د دوی خبرې در سره هم شریکوم چې ولې دوی دا کار وکړو. دا واقعه چې د هلک او جینۍ چې دي دا د پښتونخوا دي، یعنې پښتانه دي. دوی اوس نیول شوي دي، دوی کراچۍ ته تښتېدلي وو. دا هلک او جینۍ چې دي دوی اوس اقرار کړی دی چې بالکل موږ ورور او خور یو، او د دوی دا نکاح په سند کراچۍ کې یو مولا تړلی وه چې په پیسو باندې تړلې وه. نو نن سبا که موږ تاسو وګورو، ملایان هم دې ته ناست دي چې دومره بدبخته کار کوي چې د پیسو دپاره د خپل ورور خور نکاح تړي. دا هلک چې د خپلو خبرو کې ویلي دي چې زما د خپله خور خوښه وه، ما نه غوښتل چې د بل چا کور ته لاړه شي. نو د دې دپاره د ورسره مینه شروع کړې ده او دوی به په مختلفو طریقو باندې ملاوېدل. خپل جنسي هوس یې هم سوړ کړی دی چې د هغې نه پس به دوی دا فیصله کړې ده چې موږ دواړه وتښتو او نکاح وکړو. نو اگر دا خو نکاح نه ده، دا خو یو حرام عمل دی، بلکې داسې عمل دی چې دوی ته داسې سزا ورکول پکار دي چې نور خلک ترې عبرت واخلي. څوک دا منلی شي چې یو خور او ورور دی په خپل منځ کې واده وکړي او دوی دی په خپل منځ کې د یو بل مینې ته تیار اوسي؟ نو دا خو یو ډېره سخته خبره ده، یو افسوسناکه خبره ده. اگر که موږ نه غوښتل چې دا ویډیو تاسو سره شریکه کړو، ځکه چې په دې ویډیو شریکولو سره یا داسې خبرونو شریکولو سره نور هم د خلکو ذهنونه خرابېدلی شي. خو اوس مو ځکه شریکه کړله چې تاسو ټول خلک په دې باندې پوه شئ او په خپلو کورونو کې، په خپلو خپلوانو کې داسې خلکو چې هغه ستاسو دپاره محرم دي یا نه محرم دي، د هغوی سره داسې چال چلند وکړئ چې ستاسو نه داسې غلط حرکت ونه شي چې د ټول عمر دپاره په هغې باندې پښیمانه یئ. د ویډیو د کتلو مو مننه. خان کلیک چینل هم ضرور سبسکرایب کړئ.